کس لم امداد مرا لیږي. زمونږ چې د واین څومره کسان دي هغه A to Z هر سړي ته تنخواه میلاویږي. خو تاسو ملګرو داس چل شوی و چې 2 ورځې مخکې تاسو به کتلی وي صادق یو ویډیو جوړه کړې وه د سفیان دپاره. سفیان ډېر سخت بیمار و، د هغه دپاره د چندې اعلان کړی و ملګرو نه خپلو مینوالو نه. بیا هغې نه وروسته علي راولګېدو، دا خبره یې وکړه چې زموږ ملګرو ته پکار دی چې کله هم څوک بیمار شي نو بیا دا قسمه ویډیوګانې نوي جوړول پکار، د خلکو نه پیسې راغوښتل، مطلب خیرات یا ځان نه خیراتي جوړول یا ځان نه خیرمار جوړول، دا نوي پکار. بیا چې کله علي دغه ویډیو وکړه، علي خان تاسو ته پته دی، نو بیا صادق یو ویډیو جوړه کړه چې ډېر زیات پکار شو او ډېرې سختې خبرې هم وکړې. صادق بیا داسې څه خبرې وکړې علي دپاره، خو د علي نوم یې مینشن پکې نه کو، صرف یې په هغه ویډیو کې دا ووې چې دا قسمه حرکات نه دي کول پکار. داسې څه خبرې صادق وکړې چې بیا علي ورته څه جوابونه وکړو. ټول حقیقت در سره نن ویډیو کې شیر کوم، ویډیو تر اخره را سره وګورئ. ویډیو در سره لایک کې، چینل در سره لازمن سبسکرایب کې. ګوره صادق چې کله دا ویډیو جوړ کړه نو ملګرو ورته پیسې راولېږلې، سفیان ته وروړې، څه 2.5 لکه روپۍ جوړې دي. خو علي له په دې کار ورغلو چې چېرته هم څوک بیمار شي نو صادق مخې سره راولګي ویډیو جوړه کړي. او بله خبره دا ده ملګرو چې علي لم پکار دی او صادق لم پکار دی چې داسې کل عام یو بل ته چیلنجونه ورکول یا یو بل پسې ویډیو جوړول په سوشل میډیا باندې نه دی پکار. ولې تاسو په خپله دواړه ملګري یې، ستاسو داسې څه مسله راشي نو خپلو کې کښېنئ، هغه خبره حل کړئ. نو پکار خدا دی چې سوشل میډیا ته مه روباسئ.